افغانستان ته د پاکستان تازه خبرداری. د پاکستان کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله په تازه څرګندونو کې پر افغانستان سخت نیوکې کړي. رانا ثناء الله زیاتوي چې ډیر قوي احتمال شته چې افغانستان کې دننه به پاکستاني ضد طالبان په نښه کړي او پرځایونه به یې له منځه یوسي. دا چې تحریک طالبان له پاکستان سره په خبرو کې کومې مثبتې پایلې ته نه دي رسېدلې، نو د 2023 کال په پیل کېدو سره یې پاکستان کې تازه بریدونه پیل کړي دي. له بلې خوا د افغانستان حکومت دفاع وزارت وزیر محمد یعقوب مجاهد د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله تازه څرګندونې پارونکې او بې اساسه بللې دي او په یوه خپره شوې خبرپاڼه کې په افغانستان کې پاکستاني طالبانو شتون رد کړی. د مجاهد په وینا د پاکستاني طالبانو مرکزونه په یاد هیواد پاکستان کې موجود دي. خو له بلې خوا د پاکستان کورنیو چارو وزیر له ایکسپریس ټریبیون سره په تازه مرکه کې داسې ویلي دي چې د هغو کسانو په ضد به په افغانستان کې ګامونه واخیستل شي چې د پاکستان لپاره د برید پلان نیسي. د افغانستان دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد د نوموړي وزیر خبرې رد کړې دي او په جواب کې ورته داسې ویلي: مون هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد استعمال شي او د خپل هیواد ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ دپاره مو ټټر وهلی. موږ د خپل هیواد دفاع ته چمتو یو او پخه تجربه لرو. دا او تاسو ته لنډ جزئیات تر بیا ښې چارې.